الله الرحمن الرحيم دی الله تعالی په نوم سره شروع کوم چې ډېر زیات مهربان بے حد رحم کوونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دوی د تونه د غنیمتونو په باره کې پوښتنه کوي. ته ورته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم غنیمتونه خاص دی الله تعالی او د رسول د پوره دی. نو تاسو د الله تعالی نه وویریږئ او تاسو د خپل منځني تعلقات صحیح کړئ او د الله تعالی او د هغه د رسول حکم ومنئ که چیرې تاسو مؤمنون یئ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بشکه خبره هم دادو چې مؤمنون هغه خلق دي چې کله الله تعالی یاد کړي شي نو د دوی زړونه وویریږي او کله چې دوی ته د هغه الله تعالی آیاتونه تلاوت کړي شي نو دغه آیاتونه دوی ته ایمان ورزیات کړي او خاص په خپل رب باندې دوی توکل کوي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې لمونځ قیموي او د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی څه حصه خرج کوي. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. همدغه خلق په حق مؤمنون دي د دوی د پوره د خپل رب په نزد درجې دي او بخښنه او عزت من رزق دی. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لکه څنګه چې ته خپل رب له خپله کوره په حق سره راویستلی وې او بېشکه یوه ډله له مؤمنانو څخه خامخا بدګڼونکې وه یعنې راویستل یې نه خوښوه. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. دوی له تو سره په حق خبره کې جګړه کوله وروسته له هغه چې شش کاره شوه گویا که دوی مرګ ته بیول کیږي په داسې حال کې چې دوی ویني. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هغه موقع رو یاد کړئ کله چې الله تعالی تاسو سره وعده کوله چې په دواړه ډلې کې به یوه تاسو ته میلاویږي. تاسو غوښتله چې کمزورې ډله درته میلاو شي خو الله تعالی دا غوښتله چې په خپلې فرمانونو سره حق د حق په حیث سره ښکاره کړي او د کافرانو بیخ پرې کړي. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. د دې دپاره چې حق د حق په حیث پوتې شي او باطل د باطل په حیث پوتې شي اگر که مجرمون